ملي ستم له منځه یوسو، نور به پرې نږدو چې یو ملیت د بل ملیت په مقابل کې استثمار یعنی تعرض یا بل اهانت یا دا اجرا کې، موږ به د ټولو ملیتو حق و حقوق په خپلو نایحو کې په خپلو ځایو کې تامین کو مساویانه ډول باندې، و هیڅ څوک به نور پر دې باندې په دې نامه چې دا هزاره دی، دا شیعه دی، دا ازبک دی، دا تاجک دی یا دا پښتون دی، دا یو د بل پر ضد باندې لمسول دا د ابد دپاره له منځه ولاړ. دا موږ دا ټول اساسات په نظر کې لرو او دې ته احترام لرو. هیڅوک به هیڅ وخت دا ونه مني، دا به ونه ویني چې د دې دولت خدای نخواسته د اسلام پر ضد کم کار کړی دی. ټول کارونه چې کوي د دې اساساتو سره به مناسب او موافق به وي و هیڅ دې نه به بیرون نه وي. موږ لنډه موده زما مقصد دا نه دی چې میاشت یا کال یا دغه د یو جامع سټرکچر یعنی ساختمان ته تغییر ورکول دا ډېر الجلي غواړي، دا لږ وخت غواړي. زموږ په خپل 15 کلن پلان کې چې هغه داسې پلان نه دی لکه د داود 7 کلن پلان، مګر په عمل په ماهیت کې هیڅ نه، مګر دا حقیقي پلان موږ لګیا یو اوس یې طرح کوو. شاید آینده کال موږ د دې په عملي کولو کې اقدام وکړو او څه چې موږ تر اوسه پورې کړي دي دا لا لږ دي. موږ به پیش تر پلان هم د پلان تر عملي کولو هم ځینې داسې کارونه وکړو چې خپل وطنوال په دې متیقن کړو چې دولت د دی دی. موږ فقط یو شی غواړو دوی ته چې ثابت یې کړو خلکو ته چې دا خلقي دولت دی، دا د خلکو دی، دا د خلکو خدمتګار دی، دا نه دی د بادار.